شپږمه برخه د لاټرۍ مینوال. لکه په ماشومتوب کې چې د اختر په سهار له خوبه راکېنې، لاسونه دې سره وي، زړه دې ډېر ډېر خوشحاله سي چې په رښتیا اختر شو. داسې زه د کبابونو بوی له تیز نیستمن وخت له خاطرو څخه ورو ورو د ملګرو مخونو کتو ته راوایستم. مخته راته ناست دوه ملګري مې کلونه وړاندې بې له خدای پامانۍ او وروستي دیدنه ورک کړي وو. موږ ټیک د عامل هغو دانو ته ورته وو چې د جومات ګمبزې پر سر وشکېږي. کله چې موږ ته وویل شول چې 2 ورځو کې به بارېږئ، نو دومره فرصت هم نه و چې یو بل ته مو ویلي وای بیا به چیرې وینو. زه کابل ته راغلم او دوی بیا ډېر وروسته له پېښوره راوکوچېدل. عبدل کمپیوټر ساینس لوستی و او سیدو بیا اقتصاد، زه ډاکټر شوی وم. زموږ همزولې لیمې په سوشیولوژي کې ماسټري روانه کړې وه. سیدو ویل راځئ زما خو د کبابونو زړه راویلې کړ. دلته وطن کې خو معده غټیږي او اشتیا ډېریږي، هلته پېښور کې خو خلک په باد پایدل. عبدل د مړز نشتو کې کباب کړی لاخ راواخیست، 2 ګوتې یې د هغه د سینې غوښو ته جوړې کړې. ویل بچی مړ کړې، څه غریبي مو تېره کړه. د نیستۍ داسې حالاتو چې زموږ د ملایانو ټبر د نیستۍ په داسې تبۍ اخته شوی و چې تر 5 نهرو شپو ورځو وروسته ولاړېدی نه شوی. چې ولاړ شوي وای پر سترګو یې توره تیاره راتله، بیرته لوېدل. د ټولو شاوخوا کورونو څخه سړه ډوډۍ ورته ټوله شوې وه چې اول په اوبو کې ورته لنده او بیا یې ستوني ته ورڅڅول شوې وه، ایله یې سترګې غړېدلې وې. بیا یې ما ته وکتل، ستا پلار خو هلته معجزه کړې وه. د تنظیمي رهبرانو یوې درګاه ته ورغلی او په دروازه کې ورته بغارې کړې وې چې د خدای پار دی. له شورویانو یو سر 2 غوږونه راخلاص شو، اوس دا دی لوږې سټ کړو. هغه رهبر یوه لارۍ اوړه ورکړي وو چې بیا یې پر ویشلو نږدې نیمایي کسان کاسب معقول شوي وو. سیدو د پسه پښتۍ خولې ته نیولې وه، د شخوند وهلو سره یې وویل موږ ولې خدای بیا سره یو ځای کړو. ما ورته وویل چې بیا شرونه جوړ کړو. سیدو وخاندل، له دې روی لیمې سره به څه کوو. سخته لومه راته کېښوه. عبدل په بریتو کې مسک شو، ویل دوی 2 په خپلو کې سره نقشه جوړه کړې ده، ما او تا خطا باسي. ما ورته وویل ولکه داسې خبره وي، لیمه به خپل کار کوي، موږ باید خپله شوخي او خوښي را ژوندی کړو. سیدو ویل د لیمې وړاندیز خو ولاکه بد وي، که ساتیری کوئ نو راځئ د دې سیالۍ کاندیدان شو. عبدل مسک شو، همداسې موسېدلی غلی پاتې شو. سیدو بیا وویل د لیمې سره باید د بلې ناستې ته ځانونه چمتو کړئ چې د دې د خوښۍ پیدا کولو مطلب څه شی دی. زما د ډوډۍ ګوله په ستوني کې بنده شوه، د اوبو په زور چې مې ګوله تر ستوني تېروله، تر سترګو مې اوښکې ورسره راغلې. لیمې خپل حسن لاټرۍ ته اچولی او زما چانس پکې 43% و. دوی ولاړ شول او زه هم لکه سوری ورسره روان شوم. خوله مې ګنډل شوې وه لکه تاوان مې کړی وي. زه بیرته د نور وخت غوندې د خپل سوري سره روان شوم او له دوی سره 2 سوري تر شا وښویېدل. 9مه برخه ړنده دادا څنګه مار وچیچله. لیمې ته مو د آیسکریم په دوکان کې لار ونیوله، پر هرې جړ کمیس یو سورپړونې نجلۍ مو د دې ګمان کوه او له خولې به مو ووتل هغه د راغله، خو چې رانږدې به شوه لیمه به نه وه، بله روی به وه. سیدو په یوه لاس کې د انارو جوس تش ګیلاس کلک نیولی او په بل کې موبایل سترګو ته نږدې کړی و. سترګې د موبایل پر مخپاڼه سرې کړې. په دوکان کې د چالانې هندي مستې سندرې سره یې په خوله نری نری شپېلی کاوه او ورو ورو یې اوږې خوځولې. مخته مې پام شو چې پر باړخویه هغه د مستو ماما د نوکارو ټپ لا تر اوسه پاتې و. ورو ورو د آیسکریم او جوسو له دوکانه د ماشومتوب کلي ته کډه شو. د ړندې دادا دوکان ته ورغلو، ما ګورګورې اخیستې، خو سیدو شاله شو چې املوک به اخلې. 1 روپۍ زما د 1 ورځې خرچه وه، هغه هم د دوی را سره ګډه، خو اوس یې د زړه خوښې ته نه پرېښودم. ړندې دادا به خپلې تورې د ډبل چوکاټ والا عینکې د امیل غوندې غاړې ته اچولې وې. کله چې به یې موږ ته سودا راکوله نو هغه به یې سترګو ته راپورته کړې او بیا به جوغه جوغه سودا ته ورنږدې شوه. جاولې، تورشک یا لوچې به یې په حساب راکولې. د یو ګون سور نوټ مې ورکړ، دې د اخبار یوه ټوټه د مالټو د کریټ څخه راپرې کړه. بیا د عادت سره سمه جوخه جوخه د املوکو بوجۍ ته ورغله. لاس چې په بوجۍ ننویست نو الله یې کړل. عبدل چغه کړه ړندې دادا د املوکو په بوجۍ کې مار دی.
بیا سیدو د دوکان د باندې چغې کړې ړنده دادا مار وچیچله د شاوخوا کورونو څخه نر او ښځې راوځغاستې ړندې دادا چې ګڅه ګوته سترګو ته نږدې کړه او یو څاڅکې سره وینه ترې لکه په ګل شبنم راوتلی وي بغار یې کړې او په ساندو کې وویل الله مړه کېږم اوف مار چیچلی یم هماغلته اول ورېږدېده او بیا لکه رکوع او سجدې ته چې ځي ولوېده ړنده دادا یې پر کټ پرې باسله چا تر ویښتو کشوله چا یې په تلو چنګه کې ستنې چوخولې چې له بېهوښۍ څخه ووځي تر هغو چې مستو ماما د هغه ورور د بمبې څخه د یخو اوبو ډک سطل ورباندې حواله کړ سیدو مستو ماما ته نږدې ورغی ورته یې وویل پر ګوتې چیچلې مستو ماما جر د ړندې دادا ګڅه ګوته وکته او نارې کړې تیلې خاک راوړئ هغه به تیلې خاک خولې ته واچول او د ړندې دادا پر ګوته به یې خوله ولګوله او زهر به یې ورڅخه زبېښل او بیا به یې توکول دلته مستو ماما خپل طبابت کو هلته د کوترې زوی چې تازه له جهاده راغلی او کلکوف چې په وسلو کې نوم لاره راوړی و د هغه په میل پسې یو سور زومبک ځوړند کړی و چې لکه سور ګلاب ښکارېده د ړندې دادا دوکان ته ورننوت او له دروازې سره نږدې د املوکو بوجۍ ته نښه برابره کړه د مار سر ورته ښکارېده هغه تر هغو چې ډس کاوه او مارې خارچې پارچې کوو موږ یې په ولاړو پر پښو شل خو کړو چې کړو ورسره یې زموږ د شهادت ګوتې هم راشلې کړې چې په غوږو کې مو ورکړې وې ناڅاپه کلک ډش شو کله چې مستو ماما له پامه سره یو ځای د مار په وینو لجند لاښ پسې ورغی نو پر شونډو یې نوکتیزه ژبه جر جر تېروله راووت د عبدل رنګ والوت او شاته یې قدمونه واخیستل هغه لاس په عبدل پسې واچو خو په چل کې سیدو راټینګ کړ سیدو د ځان خلاصولو هڅه وکړه خو په قسم کې یې تېښته نه وه مستو ماما یوم وغورځو چکچکه جوړه شوه او د کوترې زوی کوږ مغز خپل ټوپک اوږې ته کړ او تیز له ټولي څخه ووت یو چا د پلاستیک جوړ مار د ړندې دادا له دوکان څخه لکۍ نیولې راویست چې له خولې د مریو ستن په تیرو راوتلې وه شور او خندا ړنده دادا په کټ کې کېنوله مستو ماما سیدو ته چې ځان یې د مځکې خواته کشو هغه ته مخامخ ناست و تور او شین اوښتی و د خولې زګونه باد شول سیدو ته یې وویل دا تماشه تا راباندې جوړه کړه سیدو وویل ولکه مې روح له اګاوي بیا یې د هغه په خوله کې دواړې بټې ګوتې ورکړې او خوله یې ورته کش کړه سمه د جي خوله یې ورڅخه جوړه کړه همداسې په خوله کې ګوتې ورکړې وې تر هغو چې ړنده دادا له کټه راپورته او هغه ته یې پله ونیو چې هیله یې کړه د سیدو خوله یوه جمعه ځای ته نه راتله تر پخوا غټه شوې وه خو د مستو ماما د نوک زخم تر اوسه چې ښایسته ډېر کلونه تیر دی لا د ټپ په ډول پاتې و زه چورت وړی وم چې عبدل وویل هلئ چې ولاړه ما د ښیښې مخ ته پر پیاده رو لیمه روانه ولیده درې سره یو ځای پسې ووتو موږ همداسې د هغې په شمېرلو قدمونو پسې ور روان شو ناڅاپه یې مخ راواړو لکه ویرېدلې چې وي وی ویل لکه پیریان څنګه راپسې شوي یاست عبدل ویل موږ د هغې بلې ورځې د پوښتنې د لږ تشریح لپاره راغلي وو چې څنګه خوښي مو په کار ده سیدو ویل هر ډول خوښي چې غواړئ راته ووایئ کله ځمکې وي یا له اسمانه پیدا کومې هغې وخاندل وی ویل عامه کتابخانې ته به ولاړ شئ هلته یو تور پنډ کتاب دی له اول څخه تر پنځم مخ پورې زما د سوال په اړه معلومات پکې دي هغې ورسې ماته دا وویل بس تربوره کور ته نه ځې ما ورته وویل نه وروسته ځم زیاته یې کړه که ځې ټیکسي نیسم ګډ به لاړ شو زه له عبدل دوی سره پاتې شوم هغه همداسې پیاده بېباکه روانه شوه موږ لکه د سیند له غاړې چې تږي راغلي وو حیران حیران یو بل ته وکتل سیدو وویل درځئ چې ځو عبدل وویل چیرې ځو ما وویل چیرې چې ستاسو دوو خوښه وي سیدو ټیکسي ته ورغی ټیکسي والا چې ناشناس چلانه کړی هغه لګیا ویلې لو ګډ شو د لونګو لو ګډ شو ډریور د ټیپ غږ ورو کړ د عامه کتابخانې نوم په اورېدو یې وخاندل وی ویل ولې د افغانان نه یادوئ بیا زموږ ټیکسي د نورو ټیکسیو په منځ کې لکه مار کږه وږه لار وکړه